علیکم. زه نجیب الله د احمدشاه بابیني د 10 بلاک د اولې کوڅې اوسیدونکی یم او نن نیټه ده د جوزا 14 کال. تیره ورځ د ښاروالۍ څه قراردادیان راغلي وو، په دغې کورونو کې شمیرې لګولې، ادرسونه یې لګول. نو په دغې شمیرو کې یوه ستونزه داسې د دغه کور تاسو وکتل چې شمیره یې 22 ده او دې خوا سره تقریبا 4 نمرې خالي دي. دغه 4 نمرو دپاره دوی یوه نمره لګولې. حال دا چې دا د 4 مختلفو کسانو نمرې دي یا د ورونو نمرې دي، خو دوی هم هر یو به ځان دپاره کور آبادوي. نو دوی پکې یوه شمیره لګولې، یعنې هغه 22 دې ته یې 24 شمیره لګولې ده. همداشان تاسو وګورئ دغه 2 کوره دي، دې ته یوه شمیره لګولې ده. نو تاسو خپله وګورئ چې دغه خپله یوه غټه ستونزه ده. دوی صرف کوم قرارداد چې ترلاسه کړی دی هغه بشپړوي او دې پسې نه ګرځېږي چې سبا ورځ چاته ستونزه جوړېږي او که هر څه کېږي نو دوی په قصه کې نه دي. نو تاسو په خپلو سترګو وګورئ، دغه 4 نمرې وشوې، دغه 24، دغه 22 شوه، 24 ورپسې دغه هم 2 نمرې دي، دې ته هم دغه یوه شمېره لګولې 22. بیا ورپسې هغه 2 نمرې دي، هغې ته هم یوه شمېره لګولې چې 29 ده. او دغه بل کور دی تاسو وګورئ دا 26.